لازمه نه ده چې په خپلو نظرونو او په خپلو فکرونو باندې په خپلو روایتونو باندې په خپلو فقهو باندې نور انسانان ازار کو او نور انسانان ودردو. سختن تعالی په دې مقدس کتاب کې ویلي دي چې و اسمانونه او وزمکه فرض کړی انسانانو کلونه ورسته بل ځمکه کشف کړله او هلته نور انسانان دي. نو آیا ته به د هغو سره هم بیا جنګ کوي؟ هغو ته به هم دی وی چې ستا کتاب غلط دی او زما کتاب سم دی؟ دا د سم او د غلط فلسفه، دا د سم او د باور غلط تیوري، دا خبرې فکر غواړي. څوک ولی صحیح دی او څوک ولی غلط دی، دا هر سړی د خپلې زاویې ګوري. نو لازمه نه ده چې د خپلې زاویې فکر د خپل کلي فکر په یو بل چا باندې تطبیق کړي او په خپل کلیوال فکر یو بل انسان ازار کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.